ډیری خلک په دې اند دي چې بریالي خلک تل مستقیم پر مخ ځي. دغه زموږ د غلط لید دی. نه، بریالي خلک هم ستړي کیږي، هم غورځېږي او هم د ناکامۍ سره مخ کیږي. خو د نابریالیو سره فرق او توپیر په دې کې ده چې هغوی کله ناامیده شي خپل کار بیا په یو هیلې سره پیل کوي، کله هم چې ناکام شي بیا په یوې هیلې سره پورته کیږي، کله هم چې وغورځېږي بیا پورته کیږي او خپل هدف په لور ځي. بریالي هغه خلک دي چې واړه قدمونه ږدي خو خپل هدف ته ځان رسوي. بریالي هغه خلک دي چې دوی د ناکامۍ څخه درس او عبرت اخلي او بیا په یو انرژي سره پورته کیږي. نو تاسو ته هم وایم که چیرته ناامیده شوي یاستئ په یوه هیله بیرته پیل وکړئ، که چیرته غورځېدلي یاستئ بیا پورته سئ، او که چیرته مو هیلې له لاسه ورکړې وي نو په یوه هیلې سره ژوند پیل کړئ، ځکه ژوند بې له هیلو بې معنا ده. نو هر کله چې تاسو ژوند ته هیله مند اوسئ او هیلې ولرئ، هغه ده چې تاسو خپل بریالیتوب ته رسېدلی شئ. بریمن او هڅه